نمائندګۍ باندې رادیش سنګ راغواړو، خو د هغې نه اول مونږ د مسینګ پرسن زموږ یو کور ده خسرو بیبي، هغه خپله خبره تاسو سره وړاندې کول غواړي. خسرو بیبي ته خواست دی چې راشي چې خپله خبره دې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو تاسو ټولو ته سلام، او پس د سلام نه زه ټولو غمځپلو خویندو میندو وروڼو پلارانو ته یو بیان کوم. زه په خپله باندې یو د بلډ کینسر دوه ماشومانو مور یم. زما په کور کې د مزدورۍ سړی نشته. زما خاوند یو مزدورکار و، مزدوري یې کوله، او د مزدورۍ د ځای نه د بلور میل نه سواد سپور چې کوم دی هغه اوچت کړو او ویې وړو. د هغه څه ګناه څه قصور معلوم نه شو. زه حکومت ته اپیل کوم او بیا یې منظور پښتون ته او تاسو ټولو ته چې زما په شانتې بېوسه خویندو سره یې دومره ظلم مه کوي. حکومت دې شاته دا وګوري چې دا کس چې کوم ما د کس نه اوچت کړو ویې وړو، په ده پسې کوم کسان د مظلومه پاتې دي. دوی کې دا څوک شته چې دې له رجوع ورکړي؟ دوی داسې څوک شته چې د دې بچو له مینه ورکړي؟ داسې څوک شته چې زما بچو له تفاوض ورکړي؟ په دې کې داسې څوک شته چې زما بچو له تعلیم ورکړي؟ زما بچي بې تعلیمه پاتې شو. زه ښځه ذات یم، زه د بلډ کینسر خواښې او بلډ کینسر بچي څنګه وپالمه؟ نو زما تاسو ته خواست دی چې زه یو پښتنه یم او عقیدې له خبرې جنسي د پاټه نه خبرې کوم، او د خبرې جنسي د پاټه ښځه د سړو په مخ کې نه راغلې. نو زه له ډېرې مجبورې ورځې راغلې یم. نو د ځای نه ما بچي چې تاسې ګورئ دلته ما سره ولاړ دي. دوی په هفته کې 3 ځلې 4 ځلې دوی ته وینه لګي. زه کوڅه په کوڅه ګلۍ په ګلۍ مارکېټ په مارکېټ او نسکین کالج کې ګرځم او خپلو بچو له مینه غواړم. ما ته ځینې وروڼه په یو نظر ګوري او ځینې وروڼه راته په بل نظر ګوري. نو ما د مجبورۍ نه خبر نه دي. او ما سره دا ظلم زما دښمن خو زما دښمنو، زما د پلار نیکه سره په پټي او په ځمکه دښمنو. زه ګیله د حکومت نه کوم چې زما دښمن له ولې دومره غټ سپورټ ورکړو چې هغه زه ستا په مرسته ووهلمه. ولې یې ووهلمه؟ زما قصور څه و؟ زما د خاوند قصور څه و؟ زما د بچو قصور څه دی؟ زما د پښتو قصور څه دی؟ دې کې زه یو انډا ښځه یم، زه ډېر تعلیم یافته یم. زه حالاتو دومره مضبوطه کړم چې زه یې دې ځای ته راوستم، مجبوره شومه ډېره زیاته. یو مور ته چې په کور کې دومره غړي پاتې شي، 5 بچي، هغې کې 2 بلډ کینسر، هغې کې 1 غاښه کینسر، او په هغې کې زه په ښځو باندې ټوله مزدوري کوم او دا ټول بېرته ساتم. نو تاسو ما سره مرسته وکړئ چې څوک به وي چې د پښتنو غږ وغواړي، څوک به وي چې د پښتنو غږ وغواړي. دا چې کوم شهید مړه شو د ده وینه راپاڅېده او د هغه حق غواړي. دا وینه راځه او د هغه حق غواړي. دا حق بل چا نه غوښتی، دا حق د نقیب وینې وغوښتو، دا حق د نقیب وینې وغوښتو. نو ما خواست دی زما په خبرو خفه نه شئ. ما به ځکه داسې خبرې کړي په جذباتو کې چې زه په هغې نه یم پوه شوې. نو زه تاسو ټولو نه معافي غواړم او له ما د ژوند دغه کیسه ده. زه صرف دا تویل غواړم چې زما خاوند کې که څه قصور وي نو غټ فیصلې نه وړی چې د هغې مالکان الیاس خان بلاور، احمد خان بلاور. نو زه صرف دا ویل غواړم چې هغه مې را وړاندې کړی شي، د هغه قصور ته معلوم کړی شي، د هغه د کوم جرم ثبوت کړی شي، سزا دې ورکړي. زه د خپل پاکستان نه عبرت نه کوم، زه د خپل پاکستان پوځ ته سلام کوم. او که نه زیاتۍ کوي، ظلم کوي، نو زه په هغوی باندې نفرت کوم. اوس زما دا خبرې مې کولې تاسو سره ځکه چې ما به چاته چې زه وړی وم او زه به چې په کومه لار تلم چې دلته کې به پولیس وو، دلته کې به پوځیان وو، نو زه به مضبوطه وم. خو اوس چې دلته کې پولیس وي او دلته کې پوځیان وي، زه خپل ځان بېعزته ګڼم.
تا راپاسې یو لاس شئ وغواړئ د هغو بېګناهو وروڼو وغواړئ د هغو بېګناهو کسانو څوک په شته خاوندانو کې کون دي څوک په شته پلارانو کې یتیمان دي څوک په شته زامنو کې بوی دي وغواړئ د دغو درې کسانو غږ وغواړئ د دغو درې کسانو غږ او د هغو افغانۍ وغواړئ د بل چا نه نه دا د اسمان نه راکوز مخلوقو او نه داسې خبره او چې ځناورو مالګو راوړي بچیو مالګو راوړي بچیو خپلو ځانونو باندې وګوري چې خپلو بچو سره څومره مینه کوي خپلو بچو له څومره ګران تعلیم ورکوي د مالو بچو یو وخت ډوډۍ درک نه لګېږي زه یوه ورځ ستړی شوم په دې خبرو باندې خو تاسو